په ټیک ټاک باندې کومه بې شرمي شروع ده. جنکو هلکانو کوم داسې بېهوده کارونه شروع کړي دي، سریام فحاشي، سریام بېحیایي، دا هر څه په ټیک ټاک باندې نن سبا شروع شوي دي. که تاسو غواړئ چې تاسو د ویډیوګانې وګورئ نو د ټولو نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې د ویډیو ماشومان مه ګورئ. دویمه خبره ده چې دا ویډیو کتل ستاسو دپاره ډېر زیات لازمي دي. په دې کې تاسو سره یو داسې ویډیوګانې شریکوم چې تاسو یې کله وګورئ تاسو به افسوس وکړئ، توبې به وباسئ. په ټیک ټاک باندې چې نن سبا کوم حالت شروع دی نو د ټولو نه اول به تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم، بیا به در سره دغه ویډیوګانې هم شریکوم. قدرمنو، په ټیک ټاک باندې نن سبا یو داسې ټرینډ شروع شوی دی چې ټیک ټاک یو لایف اپلیکیشن راوستلی دی، یو لایف سرویس یې راوستلی دی چې د دغه سرویس په مرسته باندې چې کوم داسې مشهور ټیک ټاکر وي نو هغه یو ګروپ جوړوي او په دغه ګروپ کې بیا دغسې کسان چې د هغوی فالوور زیات وي هغه را یو ځای کوي چې په هغې کې زیاتره جینکۍ دي چې دغه جینکۍ تاسو به لیدلي هم وي چې زیبا ګل ده یا حریم شاه یا سندل خټک ده او داسې شیرینه درانې ده یا مینو خان، دا ټولې چې کومې دي دوی اکثر داسې را یوځای شي او بیا دوی لایف کوي. دوی په ټیک ټاک کې لایف کوي او دغه لایف چې کوم وي دغه لایف ته هر سړی نشي ورتلی نه دوی سره خبرې کولی شي، بلکې دوی ته چې څوک څه کواینز ورکړي، څه پیسې ورکړي نو د هغې په مرسته باندې بیا دوی هغه لایف راغواړي او هغه سره خبرې کوي، ګپ شپ لګوي، خو د دوی نه چې کوم قسم ډیمانډ کوي دوی هغه ډیمانډ پوره کوي. که پوره یې نه کړي نو کیدای شي هغه پې رپورټ هم وهلی شي په دې وجه باندې ځکه چې د هغوی نه پیسې اخلي. نو دا یو قسم لایف فحاشي ده، یو لایف بېحیایي ده. موږ تاسو هم ډېر ګناهګار یو، معلومه نه ده چې الله پاک ته د چا عمل خوښ دی او څوک ورته نږدې دي، خو د داسې کارونو په باره کې تاسو هم یو اواز اوچت کړئ ځکه چې دا ستاسو او زموږ د مسلمانۍ یوه حصه ده چې کوم د فحاشۍ د بېحیایۍ کار کېږي پکار ده چې د هغې په خلاف اواز اوچت کړو ځکه چې دا زموږ ستاسو نوی نسل خرابوي. نو ما غوښتل چې دا معلومات د ویډیوګانې او دا ټول تفصیل تاسو سره شریک کړم ځکه چې د داسې کارونو مخنیوی کول پکار دي، خپل ځان هم ساتل پکار دي او خپل بچي هم ساتل پکار دي. په سوشل میډیا باندې د داسې کسانو په خلاف چې څوک داسې کارونه کوي د هغوی پیجونه که راپورټ کوي نو دا به ډېره ښه خبره وي. په سوشل میډیا باندې د داسې کسانو هیڅ فالوورز مه جوړېږئ، داسې کسان انفالو کړئ څوک چې داسې بېهوده حرکات کوي، بېحیایي خوروي او داسې کارونو طرفداري کوي. قدرمنو، ما غوښتل چې تاسو سره داسې یو پیغام، یو میسج شریک کړم چې تاسو د هغې نه څه پیدا واخلئ، څه مرسته تاسو سره وکړي. نو امید لرم چې ستاسو به دا پیغام خوښ شوی وي. که ستاسو چېرې هم دا پیغام خوښ شوی وي ضرور سره لاندې خپل نظر کمنټ کې ولیکئ. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. بریالي اوسئ.